څرنګه چې موږ او تاسو وینو دلته یوه ترازو ده او د دې ترازو دواړو خواو ته بعضې شیان ایښي دي چې د همدا شیان دواړو خواو ته مساوي دي، ځکه د ترازو دواړه پلې سره برابرې دي. نو هغه څه چې دلته د بحث وړ دي هغه دا ده چې دلته د کیڼ خواته یو د پوښتنې علامه ده، په دې معنا چې یعنې دلته هغه نامعلوم وزن ده چې دا له دغه درې د یو ګروپو سره نور یو ځای سوی او دا د ښی خوا وزن سره برابر ده. نو زما پوښتنه له تاسو څخه دا ده چې موږ څنګه کولی شو چې هم د نامعلوم وزن پیدا کړو او هم د ترازو دواړه پلې سره برابرې وساتو، یعنې موږ باید د ترازو دواړو خواو ته کوم عملیه اجرا کړو تر څو دا دواړه پلې سره برابرې سي. نو د دې د حلولو لپاره زه تاسو ته لږ وخت درکوم. ښه، اوس راځئ چې دا په ګډه سره حل کړو. که چېرته موږ غواړو کیڼ خواته دا د پوښتنې علامه چې ده یعنې د نامعلوم وزن دا پیدا کړو، تاسې حتما وایي چې که چېرته موږ دا درې دانې له دې ځای نه لرې کړو نو دا پیدا کېږي، خو نه، که چېرته موږ دا درې دانې له دې ځای نه لرې کړو نو دا خوا به سپکه سي. نو کله چې دا خوا سپکه سي د ترازو دا خوا پاس ځي او دا خوا چې پاس لاړه سي دا بله خوا یې پرې دندېږي او دا خوا لاندې راځي. خو یو څه چې امکان لري هغه دا ده چې که چېرته موږ دغه درې ګروپه د یو فکر وکړئ دا 1 کیلوګرامي، یعنې دغه 3 کیلوګرامه له دې خوا کم کړو او 3 کیلوګرامه له دې خوا کم کړو نو دا حتما ځوابیږي. نو موږ دلته دا 3 کیلوګرامه که له دې خوا کم کړو دا 3 کیلوګرامه او دا 3 کیلوګرامه له دې خوا کم سي، نو دا د ترازو دواړه خواوې سره برابریږي او زموږ دا نامعلوم وزن هم پیدا کېږي. دلته که دا وشمېرو دا 1 2 3 4 5 6 نو زموږ دا د پوښتنې علامه چې ده دا ځوابیږي چې دا مساوي کېږي له 7 کیلو ګرام سره، یعنې چې موږ هغه نامعلوم وزن پیدا کړو چې هغه نامعلوم وزن 7 کیلو ګرامه و.